بس کیمران د ممتاز صاحب موږ تاسو ته غوږ وږو. ډېره مننه صاحب، خوشحال یم چې د هنر کور کې ناست دلته مونږ موسیقي او نن پکې شاعري مو د هنر کور نو امجد صاحب دا یو غزل دی چې ارشاد د هوښیارۍ په دې ځنګل کې لار د کومه یاره، د هوښیارۍ په دې ځنګل کې لار د کومه یاره، ستا د قسم وي لاس مې ونیسه معصومه یاره، د هوښیارۍ په دې ځنګل کې لار د کومه یاره، ستا د قسم وي لاس مې ونیسه معصومه یاره، او زما خو سا ډوبوي دا فضا موهومه یاره، زما خو سا ډوبوي دا فضا موهومه یاره، لکه څراغ لکه رڼا را سردرومه یاره، زما خو سا ډوبوي دا فضا موهومه یاره، لکه څراغ لکه رڼا را سردرومه یاره، والله می بوزا لقسمتا لمقسومه یاره، والله می بوزا لقسمتا لمقسومه یاره، را سره مل شه تر معنی او تر مفهومه یاره، سره مل شه تر معنی او تر مفهومه یاره، او چرته چې نه وي زندګي دومره مغمومه یاره، چرته چې نه وي زندگی دومره مغمومه یاره، چرته چې نه وي زندګي دومره مغمومه یاره، ته د ښایست ولي تا ته معلومه یاره، او زما ارزو به وي تر څو پورې محکومه یاره، زما ارزو به وي تر څو پورې محکومه یاره، و زما دنیا به وي تر څو پورې محرومه یاره، زما ارزو به وي تر څو پورې محکومه یاره، و زما دنیا به وي تر څو پورې محرومه یاره، او ستا د دیدن هیله به ولې وي معدومه یاره، ستا د دیدن هیله به ولې وي معدومه یاره، ستا د دیدن هیله به ولې وي معدومه یاره، او ولې به ساویس زما زهر له زکومه یاره، او ممتاز بیخي مساته نور داسې سرګومه یاره، ممتاز بیخي مساته نور داسې سرګومه یاره، او جار دې سترګو شم جار دې شم له نومه یاره، ډیر زبردست جی د بل غزل جسارت غزل یو بجې ډېر یو ډېر یو پیسه خالق کو سوته د شوخي او شرارت راوي، خالق کو سوته د شوخي او شرارت راوي، هوا د راشي او زرو ته د الوت راوي، ډیر خالق کو سوته د شوخي او شرارت راوي، هوا د راشي او زرو ته د الوت راوي، او زما قربت په سچل کې خپل حال وانه، زما قربت په سچل کې خپل حال وانه، دلو لکی ما خام کې اسې نه شربت راوړي، زما قربت په سچل کې خپل حال وانه، دلو لکی ما خام کې اسې نه شربت راوړي، او کله کافر ګمان نه دی په ما بیان ولې، کله کافر ګمان نه دی په ما بیان ولې، خپل لهجې کې اوس خواږه د تلاوت راوړي، ډیر او د کافر ګمان نه دی په ما
بیا ولې خپل لهجې کې اوس خواږه د تلاوت واجب نه ده چې د ځمکې د سینګار لپاره عجیب نه ده چې د ځمکې د سینګار لپاره امن پرېږدي نور مثالونه د جنت راوړي ډېر چې د ځمکې د سینګار لپاره امن پرېږدي نور مثالونه د جنت راوړي او ممتازه دا د ظلم حد هم خود غرض وکړو ممتازه دا د ظلم حد هم خود غرض وکړو چې د سیسي هم په نامې د محبت راوړي ممتازه دا هم ظلم حد هم خود غرض وکړو چې د سیسي هم په نامې د محبت راوړي